کارونه چې کوم دي دا ټول په مسلمان کې ټول په پښتون کې درته زه یو ځل بیا ستاسو چینل په وساتت باندې یم چې کوم د تاسو پښتنو ته ویلي چې 98% پښتانه چې کوم دي نو هغه غلط دي دا ریل وا یا مطلب د دې نشاته کہانی سوا هغه 98% کې ډومبه زم راځم ځکه چې زم ټیک سره نه ما دومره مینا دومره محبتونه دا ټول به په خپل غیږه کې راټولوم او خپل شنغر او 400 ته به سره وړم ان شاء الله چې مطلب تاسو د دوبۍ چې کم پروګرام او کوم شو هغه تاسو کینسل کړو باجوړ ترالی دستا سره د پښتنو سره د کې پی کې خور سره ډیره زیاته مینه نه سلامونه احترامات لیدونکو او کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده پاکستان کې مختلف قسم اداکاران فنکاران کار کوي خو دغه شان کزوی ما چې ما سره نن آل راونډر ناشته نو کوم بنئ نیم مخلص صاحب چې هغه په خپل ادبي لیکوال هم دی شیرونه هم تورو ډایلاګز هم تورو دغه د ژوند په حواله دغه نه هم ته پوښتنه کو نو دیوال نه جوړېږم ما دغه سره ټیم هم نشته شو دا خیر بسایډ ورته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ سالار څنګه خې ټیک ټاک استا او بیا په خصوصا تاسو د باجوړ واینز لخوا کوم چې تاسو چینل له د دې ډیره زیاته مننه د باجوړ د خلکو د پښتنو د ځوانانو د مشرانو د کشرانو ډیره زیاته مننه دومره مینا دومره محبتونه دا ټول به په خپل غیږه کې راټولوم او خپل شنغر او 400 ته به سره وړم ان شاء الله مننه د مینې او د خلوص خو نه مخلص صاحب تاسو یو ویډیو ما کتلې و ډیره وایرل شوی و پاره کې تاسو څه خبره کړې واغې کې حقیقت تو څومره حقیقت او پاره په شاته کہانی سوا پاره کې چې کوم د تاسو پښتنو ته ویلي چې 98% پښتانه چې کوم دي نو هغه غلط دي دا ریل وا یا مطلب د دې نشاته کہانی سوا هغه 98% کې ډومبه زم راځم ځکه چې زم ټیک سره نه ما کنه نو څوک انداسې د مور پلار نه چې څوک پیدا کیږي نو هغه ډېر صفا پیدا شي هغه به څوک کافر شي څوک هندو شي څوک مسلمان شي څوک انګریز شي کنه ابه ځان له خبرې دي ابه ماحول هغه طرف ته بوزي څومره غلطیان یې څومره غلط کارونه چې کوم دي دا ټول په مسلمان کې ټول په پښتون کې درته زه یو ځل بیا ستاسو چینل په وساتت باندې یم تاسو انګریزان کوم کارونه چې منګ له پکار دي پښتنو لا خصوصا مسلمانانو لا هغه کارونه انګریزان کوي صرف دغه مسله زمونږ دغه په منځ کې چې دغه کلمه نه ویلي تاسو وګورئ ما تاسو ته پرونه مې چې په لار باندې به مرغۍ تیریږي الی رواني دلته ورته گاډي ودرېږي په مزه ورپسې په بل گاډي ودرېږي ورپسې 500 گاډي به ودرېږي چې څو پر دا الی دا بته دا روډ نه کراس کړي قسم نه کړه خلک روانيږي چیرې دې تاسو نقصان نه رسی دلته به ما سره بوډۍ موري په لاس کې لاس به مې دې نیولې ډاکټر له به مې راوځي چې روډ تر اعظم ودر ټیټ بیا رسو شه ټیټ الګ بیا ابه را دې خوشو دې نه وګاړي نو زه به یو غنټه ولاړې ما غریب براته مري نو دلته به تعالی څوک دومره لار نه درکې چیرې دا انسان روان دی کدا خر دی کدا حیوان دی نو دلته د انسانیت قدر نشته لالا د خپل پن اغازم د کله نه وکړو او کم ټیم کې تاسو خپل قدم اوچت کو دا چې پتر ته ولګي د چاره نه مخلص چې ګندا صلاحیت هم شته دی پیل ته کله رالی زه خود 2093 1992 نه پاکستان ټلویزیون ته زم راځم خو لکه چا پرې خني مدن نه اوس ریسنټلی زما ډرامه رااله پښتو سیریل باران په دې یوټیوب باندې هم شته یو دوه قصه و چلیدل هغه نه علاوه چې کوم د ماده مخ کې په تاسو سټیج پروګرامونه کول غواړم چې څنګه باجوړ د سټیج راغلی ما د سټیج پروګرامونه ما په ودونه کې په دغه کې د نه هم لسم جمعات نه ما کول نو دا 92 91 دغه نواله به دغه نه تر دې وخت پر روان نو لالا تاسو مونږ ته د کیمرې نه اخو ویل چې زما 3 کتابونه چاپ شوي دي سم مارکیټ کې دي او سم مارکیټ در روان دي دغه نمونه راته یاد دي غلم څه نمونه کې خو دي زما یو کتاب چې کوم دی کومه چې شاعري ده سپیلنی په نامه باندې زما کتاب چاپ ته باجوړ کې بډېرو ملګرو سره ویزه کې باجوړ ته زما کتاب راغلی یو لسو کوشل کتابونه ما را لګلیو او هغه نه علاوه بل چې کوم دنو بل کتاب زما کمپوزینګ وسو شنو لولنګر په جلال آباد کې ننګرهار کې وشو هغه شاعري ده او دریم کتاب چې کوم ده شاباس پرندو ټولنه کوم چې په جلال آباد کې ده نو هغه کمپوزینګ شوی خو هغه نثر دی او جا لالا بچی مشتری سودی بچی مې الحمدلله 3 دي مشر زمس پرلې دي
دویم ننګیال دی او دریم ګوګل جان دی. ګوګل جان دی دا کوم پیډ کې چې تاسو یې د پیډ ته راولئ که نه د دې نه بیا خوا ساتئ؟ زما د پلار فرض دی چې خپل بچی یو مقام ته ورسوي که نه. لکه ما خپل مشر زوی دا د حفظ ته کېنول الحمدلله ډېر زیات پې خوشحاله یم او دا مې غټ ارمان دی. دا مې ډېر لوی ارمان دی چې په دې ارمان مې د خدای نه وژني چې یو دا بچي چې مې کوم دي ښایسته ښایسته عالمان او د قرآن حافظان. زما لومبی کوشش دا دی. باقي چې کله ما د زوی حفظ ته کېنو ما خدای پاک ته وایم بس پروردګار ما خپل فرض پوره کړو، اوس کار ستا دی. ټیک ده، خو دې فیلډ کې زه به منم چې دې کې به ډېر عزت هم وي، دې کې به ډېره پیسه هم وي، خو ژوند د ضلالت ژوند دی، بالکل ټیک زندګي نه ده. مونږ خو بای چانس راغلي وو، زمونږ خو دښمنۍ وي، اوس هم شته په کلي کې مې بلا لانجې کونجې دي او په دې خاطر راغلی وم چېره زما لږ غونډه کې د خپل غمونه لږ په شا کړمه داسې طرف ته ځمه چې لکه دا غم مې لږ غلطي. قسم په خدای چې په دقه خاطر راغلم دې لپاره نه چې نه مخلص د پیسو وګټي او نه مخلص د نوم وګټي، دا چرېم نه. نو په دغه وجه خپل بچي دې طرف ته نه راولم. نه مخلص صاحب خیر سوالونه خو ډېر دي پښتنو، خو که زه دا سوال هم تاسو نه وکړم چې مطلب تاسو د دوبۍ چې هغه کم پروګرام او کوم شو هغه تاسو کینسل کړو باجوړ ته رالی، دا ستاسو د پښتنو سره د کې پی کې خاورې سره ډېره زیاته مینه نه ده. پښتون شهر چېرته دی که نه، هغه که په دوبۍ کې دی که په باجوړ کې دی که په مومندو کې. زه خپله مومند یم او دغه مخامخ به د باجوړ پولې د مومندو پولې جنګېدلي ته یو بل سره او په قام باندې خویزه یم. د باجوړ د خلکو سره زما تعلق او زما ناستې پاسې تقریبا د 13-15 کالو نه دی. دغه مڼو ځنګل او دا عمرې او دا سفر او سلارزي او دا ټول یاران دوستان دي. نو د خلکو سره ډېر محبت دی. دا خلک ګوره چې ته چاله مینه ورکوې نو تاله به مینه درکوي. نو د خلکو موږ له مینه راکړې نو ځکه له مینه ورکوو. اسې برون چې ما کله کتل کم از کم تاسو سره به 1000 یا 2000 کسانو تصویران ویستل، زړه نه تنګېږي په دې باندې؟ او دا خبره خدا لکه پروس کالم زه دغه شان پروس کال زه په اټک کې وم نو یو کس راغی نو داسې ورته پاسېدم. ځکه چې موږ ټول اوس کینو او پاسو کېنو چا سره تصویر په ولاړه یو لږ ته پاسېدم او دې ملا کې مې دلته برېښ شوی دی. نن دا دی بیا د اختر درېیمه ورځ او قسم دی چې هغه برېښ پکې تر اوسه پورې دی. نو لکه بس څه وګورو زمونږ خو دغه پرې کې دا مسله ده چې لکه ته چاته انکار بیا نشي کولی، نو که انکار چاته کوې بیا موږ نه غواړو چې مینه وال دې خفه شي. لالا په اخره سر کې یو شعر یا ستاسو کوم کلام هغه د نه اورېدل غواړم، یو بله د ډایلاګ کوو یو بیا به وینډ طرف ته ځو. دا ډایلاګ خو خلک شول راغلي دي ناستې دي او ډایلاګ خو به اوس ونه ویلی شم، البته د غزل یا سقطې مې ته به ورته ویم یو څو زه به د سټیج باندې هم ویم اکثر ته غوښتنه هم کې وایي چې غزل وږمه خمار خمار بانه ده او ملګرو څومره زړه راښکونکې د نګار بانه ده او ځان له تیدار جوړوي ته ارض زلفو مه ورکوه مخلص که هر څو درته کړي د ستار بانه ده. او بل یو قطعه ما لیکلې وه د پلار والد صاحب په وفات باندې، مانځه کې چې زما نن دعا پاتې کېده، مانځه کې چې زما نن دعا پاتې کېده دا ما نه د رڼا سترګو رڼا پاتې کېده او مخلصه عجیبه شان کیفیت کې مبتلا وم چې سا د هغه تله او سا زما پاتې کېده. والد صاحب دغه تاسو لیکلي دغه په یاد کې دغه په مرګ باندې مې لیکلي الله دې وبخي. نو شعرونه ډېر دي زه بالکل نعیم مخلص صاحب تاسو سره ټیم هم کم دی او شو به هم شروع کېږي خو زیات هم ستړیم شوئ او په اخره سر کې پښتنو دپاره داسې یو ښکلی میسج ورکړي چې دا پښتانه پرې رایو شي او هغې نه څه عبرت هم والي. په اخره سر کې میسج پښتون قام د هر ډغر قام دی په نړۍ کې داسې خلک نشي چې پښتون به ورسره ډغره نه وهي، خو له بده مرغه په پښتون کې که کمی دی د پښتون په بچي کې که کمی دی هغه د تعلیم دی او د ټولو نه غټه خبره ده چې په خپل پلار باندې د ټولو نه غټ فرض ده چې خپل بچی یو ځای ته ورسوه. باقي دغه قسمت دی ته پې ښه تاوان پې وکړه، مزدوري وکړه، ځان خولې کړه. جهانګیر زموږ آرټسټ دی زما استاد دی، هغه دغه 2 بچي په آکسفورډ یونیورسټۍ کې سبق وایي چې په پښتونخوا کې څوک سوچ هم دغه یونیورسټۍ نشي کولی. هغه وایي ما د ځانه مشین جوړ کړی خو خپل بچي مې ځای ته ورسول. صحیح ده که نه؟ نو السلام علیکم.
نو دا مزایم چې ځان دې سړی خولي کی مونږ چې څه کوو د خپل بچو د پاره کوو کنه او زمونږ بچي زمونږ مستقبل له زمونږ مستقبل چې روخاني دا په سر روخاني دا په علم روخانه کیږي دا په تعلیم روخانه کیږي دغه رڼاګانې چې د معاشره کې خوريږي تاسو پر رب یقین وکړئ چې تعلیم معاشره ایجوکیټډ شي تعلیم یافته شي نه به جنگي نه به جګړې نه به شوکې نه به ډاکې نه به دښمنی او تربګنی بس په براشي او په چې کوم د رڼا دا ورڼا په علم کې ده ډیره زیاته مننه لالا د ټیم راکولو یو جهان مننه خوشاله سالا رستا ډیره زیاته مننه خوشاله ملګرو کتا سو ګورئ مخلص صاحب په حقیقت کې مخلص دی او چې کوم خبرې وکړي نو رب گواه دی چې دا کما سره کافی وي دا به ما لیکلې هم سمندر چې کم دی هغه تاسو ته په کوزه کې رابن کو خو صرف سوچ کول غواړي په دې خبرو باندې کتا سو دته په کم نظر ګوري نو دې ډېر درون سره ډېر قمور او په قوم باندې چې کم دی نو مومن دی ډېر شخصیت والا د چې کم شخصیت دی کما ناس ته ولاړه درته د ستا سو واسطه راشي نو بیا تاسو ته پته ولګي خو دغه شان خلکو لمینه ورکي او دغه شان خلکو نه دغه شان زده کړو کوي چې څنګه تاسو ته په خپل وینا کې ویل نو ملګرو دلته شورم ډیر زیات شواله کې دي شور شراب بم پکې راځي خدا ټیم خپل قربا خپل ور سليمان سالار لور کې اجازه چې چرته خاط آباد او بریالي سیمون په خپل دعاګانو کې چاته الله پامان پاکستان زنده باد زنده باد